ګوره حدیث کې دا راځي، امام بخاري امام مسلم راوړی، ابو مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ وی چې ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نهى عن ثمن الكلب، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا هغه مال نه منع کړی دی چې د سپو په خرڅولو باندې سړي ته میلاوي. او دغه شان ومهر البغي، د زناکارې ښځې دا پیسې چې کومې دي د دې نه منع راغلی ده، دا حرامې دي. وحلوان الکاهن، او دا کاهنان او جادوګران چې کومې پیسې ګټي دا هم حرام دي. حرام یوازې دې ته حرام نه و چې ته به حرام شی خرڅېږي، دا پیسې حرامې دي، کله د پیسو ګټلو دا طریقه حرام وي. او دا دواړه په دې حدیث کې ذکر دي، ځکه مې ته دا حدیث وي سپی دې خرڅ کو نو تا حرام خرڅ کو، چې هغه حرام شی دې خرڅ کو دا پیسې په تا حرامي، دا واضح ده. خو دا زیناکارې ښځې دا پیسې ولې حرامي دي؟ وایي نکاح نه دی شوی. نه ما لږ ساعت مخکې ما ووایي ما کله حرام دي شي چې ته یو حرام شی خرڅ کړې، هغه پیسې حرام، ما بل حرام هغه چې ته په ناروا طریقې سره هغه پیسې وګټې. دی جواب نو د زیناکارې د پیسې ولې حرامې دي؟ وایي ناروا کار یې کړی، ناروا طریقې سره پیسې ګټلې دي، ځکه چې خبره د دې پیسو روانه، دا پیسې ولې حرامې؟ دا خو صحیح دی چې دې دا کار حرام دی. دکه شان هغه وایي چې صحیح ده ډمتوب حرام دی، پیسې ولې حرامې دي؟ نو دا طریقه د پیسو د ګټلو ناروا ده، نو هغه پیسې ناروا شوې.